په کابل کې د جنایي جرمونو ډیریدل د جرمي ډلو ملاتړي څوک دي؟ دا له حقیقتونو ډکه ویډیو را سره همدلته وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. کابل ښاریان وایي د جنایي پیښو ډیروالی نور له زغم څخه وتلی دی. په کابل ښار کې ناامني، قتلونه او وسلوال غلاوې له یوې ورځې بلې ته د ډیریدو په حال کې دي، خو د چارواکو ځواب څه دی؟ د افغانستان د میوې مارکیټ رئیس اختر محمد احمدي وایي وسلوال غلو او برمته کوونکو یې په کابل کې پر کور وسلوال برید وکړ او په کور یې تر 100 ډېرې مرمۍ ولګېدې. نوموړي دویچا ویلي ته وویل کابل ښار کې ناامني، وژنې او وسلوال غلاوې له یوې ورځې بلې ته د ډېرېدو په حال کې دي. د زیاته کړه سوداګر تښتول کېږي، عادي خلک د یو موبایل یا څو زره پیسو لپاره وژل کېږي او اوس د کابل هیڅ ځای خوندي نه دی. د افغانستان دغه ملي سوداګر ادعا وکړه چې د وسلوالو غلو او برمته کوونکو له امله یې ټولو امنیتي ارګانونو ته عریضه کړې، خو هیڅ یو یې تر اوسه په عریضه غور نه دی کړی. د وویل جرمي ډلې له پولیسو، عدلي او قضایي ارګانونو څخه ویره نه لري. د نوموړي په خبره د دې ستر لامل دا دی چې مجرمین نه نیول کېږي او که ونیول شي عدلي او قضایي ارګانونه بیا په سزا ورکولو کې ناتوانه دي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي باز محمد غیرت دویچا ویلي ته وویل د ارګ په 100 مترۍ کې هم امنیت نشته او په دغو شپو او ورځو کې خلک د ډیرو کمو پیسو او موبایل په خاطر هم وژل کېږي. امنیتي ارګانونه د غفلت په خوب ویده دي او د جرمونو د کمولو لپاره هیڅ اقدام هم نه کوي. د کابل ښار دغه اوسیدونکی چې د یو سوداګریز بنسټ مشري کوي ادعا وکړه چې برمته کوونکي د کابل ښار په مشخصو ځایونو کې دفترونه لري. د جرمي ډلو تر شا د چا لاس دی؟ که څه هم ډیر شمیر هیوادوال وایي د جرمي ډلو تر شا د سیاسیونو او پارلمان وکیلانو لاس دی او کله چې دا ډلې نیول کېږي هم نو د دوی په مرسته بیرته خوشي کېږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یوې پخواني چارواکي جنرال کامیاب معمار دویچا ویلي ته وویل د کابل په ټولو امنیتي حوزو کې غیر مسلکي کسان ګمارل شوي. دغه پخواني چارواکي د جنایي ډلو تر شا د ځینو کړیو لاس لرل د جنایي پیښو د ډیریدو اصلي لامل ګڼي، خو دا کړۍ څوک دي؟ معمار وویل اول خو په خپله پولیس ورسره لاس لري او بل زه په صراحت سره وایم چې د دغو جنایتکارو ډلو تر شا حکومتي کړۍ دي او د هغوی له ملاتړ پرته هیڅ جرم هم نشي ترسره کولی. د افغانستان پارلمان هم په کابل او د هیواد په نورو برخو کې د ناامنیو ډیریدو اندېښمن کړي. د افغانستان پارلمان هم په کابل او د هیواد په نورو برخو کې د ناامنیو ډیریدو اندېښمن کړي. د ولسي جرګې یوې غړي زهره نورزۍ دویچا ویلي ته وویل وسلوال غلاوې، وژنې، چاودنې، د سړک غاړې مین چاودنې پیښې د ټول افغانستان په کچه ډیرې شوي دي. د ولسي جرګې د داخلي امنیت کمیسیون په پام کې لري چې په راتلونکو ورځو کې امنیتي چارواکي احضار کړي. د پارلمان د دې غړي پر وینا تر دې وړاندې هم امنیتي چارواکي د ځواب ویلو لپاره ورغوښتي دي. د چارواکو ځواب څه دی؟ سره له دې چې په کابل کې د جنایي جرمونو د ډیریدو یا کمیدو په اړه امنیتي چارواکي غوڅ ځواب نه لري، خو د دغو پیښو په تړاو وخت ناوخت د نیونو او بندي کېدو خبرونه ورکوي. د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد دویچا ویلي ته وویل امنیتي ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې 29 کسان د وسلوالو غلاو، جنسي تیریو او په کابل کې د لارې شکونو په تور نیولي دي. مجاهد زیاتوي چې په تیره یوه میاشت کې 380 کسان د جنایي جرمونو په تړاو نیول شوي دي. کابل حکومت په کابل او ولایتونو کې د جنایي جرمونو قابو کولو په موخه د امنیتي میثاق په نوم طرحه پلي کوي، خو کتونکي او د پارلمان غړي وایي د دې طرحې تطبیق نه یوازې دا چې جرمونه کم نه کړل بلکې امنیتي وضعیت یې لا پسې کړکېچن کړی دی.